زه مریم اچکزی د ستر جنرال عبدالرازق اچکزی په اړه یو لنډ شعر لرم. ولس مې ټوله په ماتم ژاړي، ولس مې ټوله په ماتم ژاړي، د قهرمان شهید په غم ژاړي. افغانستان یو لوی تاوان وخوړی، افغانستان یو لوی تاوان وخوړی چې جنرال صاحب رازق خان وخوړی. دا د تمام افغانستان زمری و، دا د تمام افغانستان زمری و، دا غیرتمن د هر میدان زمری و. وجنګېدی د خپلواکۍ لپاره، وجنګېدی د خپلواکۍ لپاره، د خپل وطن د آبادۍ لپاره. وطن مو داسې قهرمان وخوړی، وطن مو داسې قهرمان وخوړی چې جنرال صاحب رازق خان وخوړی. ملت مې ټوله په ماتم ژاړي، ملت مې ټوله په ماتم ژاړي، د غیرتمن شهید په غم ژاړي. د افغانستان یو لوی تاوان وخوړی، افغانستان یو لوی تاوان وخوړی چې جنرال صاحب رازق خان وخوړی. په نازېدله پښتانه قومونه، په نازېدله پښتانه قومونه، ازبک، تاجک او هزاره قومونه، د لروبر افغانستان دفاع کې، د لروبر افغانستان دفاع کې، هم د هلمند او ارزګان دفاع کې. خدایا قیامت پر موږ مه راوله، خدایا قیامت پر موږ مه راوله، زموږ په خلکو پسې پور پاتې دی. موږ د هر چا څخه خپل قصاد کاږو، موږ د هر چا څخه خپل قصاد کاږو. اوس ملا هم په مټ کې زور پاتې دی، د پښتنې مور په شیدو لوی شوی، د پښتنې مور په شیدو لوی شوی، په خاندان کې د زمرو لوی شوی. په اچکزو کې توریالی قهرمان، په اچکزو کې توریالی قهرمان، نه مو هېرېږي ننګیالی قهرمان. ستړی ستومانه به په غرو جنګېدی، ستړی ستومانه به په غرو جنګېدی، د هر ولات په سرحدو جنګېدی. اوس یې پر ځای ورور تادین خان پاتې دی، اوس یې پر ځای ورور تادین خان پاتې دی، په هغه شان یې قهرمان پاتې دی. زه مریم اچکزی، زه مریم اچکزی هر وخت به تا یاد کړم، زه مریم اچکزی هر وخت به ستا یاد کړم، د غلیم غاښ به په هر میدان کې مات کړم. ولس مې ټوله په ماتم ژاړي، ولس مې ټوله په ماتم ژاړي، د قهرمان شهید په غم ژاړي. افغانستان یو لوی تاوان وخوړی، افغانستان یو لوی تاوان وخوړی چې جنرال صاحب رازق خان وخوړی. مننه.